الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد المرسلين القائل والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دا سلسله الفقه الجهادي دا درسونه په لړۍ کې نن زموږ درس دی استشهادي عملیات یا فدایي عمل. دا خبره یاد ساتل پکار دي دوستانو چې جهاد ټول فدایي عمل دی. په جهاد کې مټایان نه شرکیږي او نه په جهاد کې آرام او سکون وي، بلکې جهاد ټول فدایي عملیات دي چې کله نه دی نیت د جهاد وکړو او راووتلی په هر وخت کې ته په فدایي شکل کې، ځکه دا پته نه لګي چې کوم ځای کې به ستا دپاره شهادت لیکلی وي. الله سبحانه وتعالی جهاد د دې امت د عزت دپاره د اوچتوالي دپاره ورکړی دی، سره د دې نه چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې عالم و چې جهاد به طبعا بد ګڼلی شي. الله فرمایي کتب علیکم القتال وهو کرح لکم، تاسو باندې قتال فرض کړی شوی دی او دا تاسو طبعا بد ګڼئ، لیکن ډېر کله چې تاسو یو شی بد ګڼئ او به تاسو لپاره بهتر وي. لیکن هر کله چې امت محمدي په نن وخت کې د دې عظیمې او لوی فریضې نه اعراض وکړه، کېناستې، دنیا یې غوره کړه په آخرت باندې او دوی دنیا ته رکون وکړو، نو د دې وجې نه نن دې امت ته بعضې هغه مسایل چې هغه د دین د اوچتوالي دپاره او دارنګې د کفر د شکست دپاره یو ښه وسیله ده چې هغه فدایي عمل دی، نن دې امت ته بد ښکاري. بعضې هغه مولیان د طاغوتو ملګري هغوی دا وایي چې دا عمل چې فدایي عملیات دي جایز نه دي، څوک ورته ځان وژنه وایي، څوک ته ځان مرګ وي. موږ وایو الحمدلله دا ځان مرګ نه دی، بلکې دا کافر مرګ دی، مرتد مرګ دی، فوزي مرګ دی. تاسو که هر څومره په دې باندې نامې کېدئ، هغه نوم ستاسې د دوی هغه فضیلت چې د الله په نسبت باندې د دوی کم دی نشي کمولی. الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې ډېر فضل کړی دی چې د فتنو په دې دور کې داسې ځوانان موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی تیار کړو چې د عمل یې سرته ورسو او دې عمل ته راودنګل او د کفارو زړونه د مرتدینو زړونه یې په دې باندې کمزوري کړل. نو مخکې دې نه چې موږ تاسې ته دا معلومه شي چې عملیات استشهادي یا فدایي عملیات څه شي ته وایي، موږ به دومره ووایو دغه خلکو ته چې هغوی د دې عمل نه انکار کوي، که هغه مولیان دي او که عوام دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. کله چې یو حکم باندې سړی نه پوهېږي په کار دا ده چې د هغې تپوس وکړی شي. یو سړی بیمار دی، جاهل دی، جهالت په بیماری باندې اخته دی، کار دا ده چې هغه ځان پوه کړي بغیر د حق نه دی، بغیر د سوال کولو نه دی، بغیر د تپوس کولو نه دی، په یو چا باندې حکم نه لګوي، په یو مسله باندې حکم نه لګوي چې دا مسله نه ده ثابت یا دا جایز نه ده. دویم موږ دا وایو چې بعضې هغه ورونه چې دا عمل بد ګڼي
پکار دا ده چې هغوی د علماو د سلف صالحینو مخکینی فتاوی وګوري چې آیا په هغوی کې شته که نشته. نو د دې وجې نه عملیات استشهادیه فدایي عملیات دا یو نوع ده د جهادي عمل نه، دا هم یو قسم ته جهاد دی. خو صرف نور عملیات د جهاد چې دي هغه په افرادو سره کېږي، ډېر افراد وي، جماعات وي، ډله وي، او دا عمل صرف په یو فرد باندې ادا کېږي چې په دې دواړو کې نور جهاد کې د هغوی مسیر هم یو وي او د فدایي مسیر هم یو وي چې هغه مرګ دی. په دې باندې دواړه متیقن وي، دغه ډله هم متیقنه وي او دغه فدایي هم متیقن وي چې مرګ به ضرور راځي، موږ په دې جهاد کې شهیدان کیږو. دا غالب ګمان وي. لیکن اکثره طریقه زمونږ په دې زمانه کې د استشهادي عملیاتو هغه دا ده چې یا یو ګاډی ډک کې وړوکی وي که غټ وي او د دشمن په یو مرکز ورننوځي یا په هغه منطقه کې چې دشمن په هغې کې حضور لري، بیا هغې ته کرن ورکړي او دغه فدایي ځان هم شهید کړي او دشمن ته پوره تاوان ورسوي، ډېر خسایر ورسوي، په صفوفو د دشمن کې نوځي ناڅاپه. یو دا قسم عملیات دی. دویم قسم عملیات دا دی چې مجاهد دی مسلح ننوته د دشمن منطقې ته او په هغوی باندې اور بل کړي، سره د علم د دغې فدایي نه چې دی به شهید کېږي او د وتو کوم علاج نشته. نو د دواړو هدف یو دی. هغه دا هدف دی چې یاره زه به ډېر کافر وژنم، یا ګاډي په واسطه باندې چې ګاډی ډک کړي، او یا دا دی چې مثلا مسلح وي او دی ننوځي دشمن منطقې ته او ډېر کافر مردار کړي، ډېر مرتدین مړه کړي. دا دوه طریقې دي نن وخت کې د استشهادي عملیاتو چې د دې ټولو یو غرض دی چې هغه کافر ډېر مردارول او یو فرد چې هغه مجاهد دی فدایي دی هغه ځان مرګ ته ورکړي او دشمن ته ډېره خساره ورسوي. نو ډېرو د بلعام پر کټي د طاغوت نه متاثره شیخان او مولیان هم دې عملیاتو ته انتحاري عمل وایي، وایي دا انتحاري عملیات دي. دوستانو انتحار ویل دې ته دا ډېره غلطه خبره ده. دا نوم چې څوک فدایي ته وایي، یو ته منتحر وي، یو ته ځانمرګی وي، یو ته خودکش وي، په دې عمل باندې دوی خپل ورونه خوشحالوي، نصارا او یهود. د دې دپاره چې عوام الناس کې بعضې مجاهدین وي هغوی د دې عمل نه کرکه پیدا کړي، نفرت پیدا کړي او دې عمل ته را میدان ته نشي. دوستانو ډېر فرق دی په منځ د ځان وژنه کې او په منځ د فدایي کې. دا دومره فرق دی لکه د مشرق او د مغرب تر منځ. څوک چې ځان په خپله وژني د دنیا د لالچ په وجه باندې، صبر یې نه وي، دنیا کې مصیبتونه پرې راشي، ځان ایسته مړ کړي. دوستانو په دې سړي باندې الله لعنت دی، د دپاره اور د جهنم دی، الله پې غوسه کېږي، د دپاره درناک عذاب الله تیار کړی. د چې دې مرګ ته رادنګلي او ځان یې مړ کړ په سبب د صبر نه کولو، ایمان یې ضعیف دی یا پکې ایمان نشته دی. هر چې فدایي دی نو الله هغه ته خاندي، الله ترې راضي دی، دی د الله نه راضي دی. کله چې الله سبحانه وتعالی چاته وخاندي نو په هغه باندې دوستانو حساب نه. کوم فدایي مجاهد چې دې عمل ته رادانګي او دا عمل سر ته رسوي، د ایمان ډېر قوي دی، د یقین ډېر قوي دی، د الله د دین د نصرت دپاره، د الله د دین د سرلوړۍ دپاره ځان وژني، د اعلا د کلمت الله دپاره ځان شهید کوي، نو دې ته فدایي عملیات وایي. دا ځان وژنه نه ده دوستانو.
دې وجه نه الله سبحانه وتعالی چې کله خپل دین سرلوړی او خپل دین اوچتوي نو دوستانو په هر وخت کې د هغې مناسب مجاهدین پیدا کوي. کله نه چې کفر د اسلام د بیخکندۍ دپاره خپل هر قسم زور او قوت پر کار اچولی دی، الله ورته په هماغه شان کې مجاهدین پیدا کړي دي. استشهادي عملیات دشمن ته ډېر ضرر رسونکي عملیات دي، تکلف یې کم دی ځکه یو فرد پې شهید شي لیکن ډېر کافر د منځه ویسي. نو د دې وجه نه دا دومره بهترین عمل دی دوستانو چې یو مجاهد ځان شهید کوي نو په زرونو که په زرونو نو په سلګونو کفار مردار کی، د هغوی زړونه مات کی، رعب په هغوی باندې راځي، د هغوی معنویت ختمیږي او دارنګې هر چې مجاهدین دي نو د هغوی حوصلې اوچتېږي. په دې سره مجاهد یو شهید شي خو دشمن ته ضربه ډېره ورکړی شي. نو د دې وجه نه د یهودو نصاراو یا د هغوی د تربیت یافته مولیانو دا خبرې چې دا عملیات شریعت کې نشته، ثابت نه دي، کله وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي، کله وایي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي، کله وایي جایز دي خو په کشمیر کې جایز دي، په افغانستان کې جایز دي، پاکستان کې جایز نه دي. دا ټول دغه مرتد مولیانو خبرې دي. لکه څرنګه چې جهاد نن په پاکستان کې فرض دی، فدایي عملیات هم په پاکستان کې فرض عین دي، لکه څرنګه چې عام جهاد فرض دی او استشهادي عملیات د جهاد یو حصه ده، لہذا دام فرض ده. په هر قسم چې دغه مرتدینو ته به شکست ورکولی کېږي. د دې مسلې دلایل انشاءالله موږ ذکر کوو، بیا به وروسته د علماو اقوال ذکر کوو، چونکې دا مسله ډېره اهمه مسله ده او مخکې موږ ذکر کړو چې یو فدایي او استشهادي عملیات دي، یو انتحاري ده. انتحار، خودکش، ځانمرګ دې ته ویل دا د یهودو د خوشحالولو دپاره دا الفاظ استعمالوي. دغه مولیان، دغه عوام هر څوک چې دا نومونه استعمالوي. یو استشهادي او فدایي عملیات دي چې هغه دوه قسمه موږ ذکر کړو چې یو ګاډۍ ډک کي په دشمن مرکز باندې یا په دشمنان د اسلام باندې ورننوځي، په مرتدینو باندې هغه ګاډۍ ته انفجار ورکړي. بل قسم دا دی چې مسلح کس ننوځي او ډېر کفار مردار کړي، مرتد مردار کړي. دا دواړه قسمه استشهادي او فدایي عملیات دي. د دې ډېر دلایل دي په قرآن او سنت کې. سند یې موږ ځکه نه ذکر کوو چې دلایل ډېر دي، د دې وجه نه چې د هر یو ځان ته سند ذکر کوو دا به ډېر وخت ونیسي. اول دلیل دوستانو په قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یقینا الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو نفسونه اخستي، مالونه اخستي، په دې بدله کې چې دوی دپاره به جنت وي. یقاتلون فی سبیل الله، جهاد کې د الله په لار کې، فیقتلون، کافر به هم وژني، ویقتلون، خپله به هم قتل کېدی شي. بیا الله فرمایي چې دا وعده رښتینې ده په تورات او په انجیل او په قرآن کې. ومن اوفى بعهده من الله، او څوک دی زیات وفادار په وعده خپله کې د الله نه، نو تاسې خوشحاله شئ په هغه بیه باندې چې تاسو د الله سره دغه بیه وکړله. وذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده. دا آیات دلیل دی په هغه عقد د بیه کې او په شرطونو کې په منځ د مجاهد او د رب خپل کې چې دې مجاهد د الله سره دا بیه کړې چې زه به ځان وژنم ستا په لار کې، او الله سبحانه وتعالی ورسره بیا دا عهد کړی چې زه به جنت درکوم. نو هر هغه حالات کې چې مجاهد الله ته ځان ورکوي، الله ته ځان سپاري، الله د رضا دپاره ځان وژني، نو دا به یې ده پوره کړه که نه، او الله سبحانه وتعالی به ده ته دغه عهد د ده سره پوره کوي چې هغه بان لهم الجنه، چې دوی دپاره به جنت وي. نو اوس الله دلته ویلي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، چې الله د مؤمنانو نه مالونه اخلي.
نو دا دلیل دی چې مؤمن به ځان وجني د الله په لار کې. نو ځان چې وجني په جهاد کې تر څو چې یو شرعي دلیل د هغې په منع باندې نه وي، په داسې وجنه باندې چې هغې کې شریعت منع کړی وي چې ځان له داسې طریقې باندې نه وجني، نو نور هر قسم ځان وجنه په جهاد کې جایز ده. دا آیت دلیل دی په دې باندې دوستان. دویم دلیل الله مای کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ډیر کرت یو معمولی فرقه، یو معمولی ډله غلبه حاصله په ډیره غټه ډله باندې د الله په حکم او اذن باندې، او الله ملګری د صبر کوونکو. دا آیت هم دلیل دی دوستانو چې مقیاس د غلبې په شریعت کې دا په دنیوي مقایس باندې معلق نه دی. هغه دا معنی کسان دي ډیر وي د ډیرو مقابله دي کوي، نه لږه ډله به وي خو الله به په ډیرو باندې کامیابوي. دا هم دلیل دی چې یو فدایي دی په زرونو په سوونو کفار مرداري. دا آیت په ښه دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی دا ویلي که الله ته دا خبره بده ښکارېدلې نو داسې به کله ویلي وي چې معمولي ډله الله په ډیره غټه ډله باندې کامیابوي. دریم دلیل دوستانو الله فرمایي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې ځان خرڅوي د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره، نفس خرڅوي چې الله راضي شي. معنا د یشري دا معنا چې ځان خرڅوي، یبیعو. د صحابو تفسیر په دې آیات کې به وروسته راشي، هغه دلیل دی په دې باندې چې چا ځان د الله د دین دپاره خرڅ کړ هغې ته به ځان مرګ خودکش یا منتحر نه ویلی کېږي تر دې پورې که دا سړی په زرو کسانو د کافرو کې ننوځي او قتل شي نو دا به ځان مرګ نه دوستانو، ځکه د الله باندې ځان خرڅ کوم. من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ته په دې آیات باندې عمل وکړه. څلورم دلیل دوستانو هغه قصه د اصحاب الاخدود مشهوره قصه مسلم کې حدیث دی. هغه هلک چې هغه بادشاهي وخت د قتل کولو او د دین نه واپس کوو، نو دغه بادشاه دغه هلک خپل نوکرانو ته ورکړه چې بوزي یو غټ غره ته وخېجوي او هغه ځانه به داره وغورځوي. هر کله چې دی غره ته وخت نو د دې لپاره چې دی د غره نه راوګزار کړي او یا د دین نه واپس شي، هغوی چې هر کله دی بوت غره ته وخېجو نو دې هلک وویل اللهم اکفنهم بما شئت. دا دعا یې وکړه چې یا الله ته د دوی کافي شي، نو چې ستا څنګه خوښه د دوی دپاره کافي شه. الله سبحانه وتعالی پې غر وخوځول، غر چې پې وخوځېده دوی ټول راوغورځېدل د غره نه. دغه هلک بیا راغی بادشاه ته. بادشاه ورته ما فعل اصحابک، ملګري دې څه شو؟ دا هلک ورته وایي کفانیهم الله، الله یې بس شو. بادشاه حیران شو چې د دې سړي سره اوس څه وکړو. یو بلې ډلې ته یې ورکړه چې دا بوځئ او په کښتۍ کې واچوئ او دریا په منځ کې وغورځوئ. نو که د دین نه واپس شو ډېره ښه ده، که د دین نه واپس نه شو دریاب کې به یې وغورځوئ. هغوی بوتو. دغه هلک بیا دا دعا وکړه چې اللهم اکفنهم بما شئت. الله کښتۍ پې واړوله، د بادشاه پوځیان ټول هلاک شو او دغه هلک راغی بیا بادشاه ته. بادشاه ورته وایي ما فعل اصحابک، د ستا ملګرو باندې څه حال شو؟ دا څنګه چلو شو؟ ستا ملګري څه شو؟ هغه ورته بیا وایي کفانیهم الله، الله یې کافي شو. نو آخر یې دې بادشاه ته وویلې چې انک لست بقاتلي حتی تفعل ما امرک به، ته زما وژونکی نه یې تر هغه پورې چې زه تا ته امر وکړم هغه کار وکړه. بادشاه ورته وایي څه کار وکړم؟ دا هلک ورته وایي دا خلک به راجمع کړي په یو لوی میدان کې او ما به بیا په سوی کې بره به مې وتړې د ونې پورې او یو غشی به زما د دې غشو نه واخلي او دا به په دې لیندۍ کې کېږدي او بیا به دا ووایه چې قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني.
په نوم د هغه الله چې رب د دې غلام دی بیا به ما ولي وی فإنک اذا فعلت قتلتنی که دا کار دی وکړه ما به مړ کړي. خلک یې راجمع کړو یو لوی میدان کې او دا هلکې ونې ته وخېجو او بیا یو غش یې راواخیست د ده د غشو نه غش یې په لیندۍ کې کېښود او دا اواز یې وکړه بسم الله رب الغلام بیا یې دا غلام دغه هلک ویشته نو هغه غش یې په څڼه باندې ولګېد د سر په دې څڼه باندې نو هغه ایسته شهید شو. ټولو خلکو ویل آمنا برب الغلام من ایمان راوړی په رب د دې غلام باندې آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام درې وارې دا آوازونه شو. بادشاه ته خلک راله د کوم شي نه چې ته یېرېدې هغه کار خو واقع شو تا خو ویل چې دا خلکو ایمان را نه وړي دا هلک به زه ورک کړم ما خو نور هم څه ډېر شو قد والله نزل بک خلکو ایمان نه وړو. بادشاه امر وکړ چې لوی لوی کندې دې ویستلی شي په هره کوڅه کې او په هغې کې دې اورونه بر کړی شي نو کندې ویستلی شوې اورونه پکې بل شو او دا امر بادشاه وکړو من لم یرجع عن دینه فاقحموه فیها څوک چې د دین اسلام نه واپس نه شو نو دا به ورغورځوي په دغه اور کې. نو هغوی دا کار وکړ تر دې چې یو زنانه هغه راغله او هغه سره یو ماشوم نو دې زنانه په غېږ کې ماشوم دی رستو رستو کېږي چې یاره زه به دې اور ته څنګه وغورځېږم ځکه ماشوم را سره دی نو دې خپل ماشوم ورته ویلي یا امتي اصبري انکي علی الحق ای مورې ته صبر کوه ته په حق باندې. الله اوس دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې کله دا هلک چې دی امر کوي خپل نفس په قتل باندې چې یاره ما مړ کوي د څه د وجې نه فداء للدین ځکه ځان د دین دپاره فدایي کوي ځان د دین دپاره قرباني کوي. وجه دا ده چې زما په سر باندې که دا دین قوي کېږي او دا دین ته الله عزت ورکوي نو پرې چې زه شهید شم خو چې دا دین غالبه شي دې ته منتحر نه ورکېږي دا ځان مرګ نه دی حالانکې ته په خپله ځان دې خلکو ته وسپاره چې بس ما مړ کوي سره دې نه چې ده ته ګوره کومه وحي نه ده شوي او دارنګې دې په نتیجه باندې هم خبر نه و چې دا نتیجه به دومره ښه راوځي او نن وخت الحمدلله چې کوم فدایان کوم استشهادي عملیات والا دوی ته الحمدلله نتیجه هم دا معلومیږي ځکه مخکې ډېر عملیات شوي دي چې دشمن ته ډېره ضربه ورکول کېږي کافر مرعوب کېږي دین اسلام ته پکې تقویت حاصلېږي کافر په تیښته وي همیشه د استشهادي عملیاتونه نو الحمدلله نن وخت کې هغه نتیجه هم معلومه ده او د نتیجې نه ما وره دې هلک ته نتیجه هم معلومه نه وه او نه ورته وحی کېده شیخ ولیکم سره د دې نه بیا هم دا کار وکړو معلومه دا شوله چې دا انتحاري عمل نه دی چې دوی ورته انتحار وي دا د یهودو نصاراو خبرې دوستانو دا واقع دلیل دی د خبرې چې فدایي عملیات بالکل جایز او بلکې د الله امر دی د نبی رسول الله والسلام په حدیثو کې به ثبوت ان شاء الله وروسته وګورئ او دې حدیث نه هم ثابته شو. پنځم دلیل دوستانو حدیث د مسند احمد دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر کله چې زه لاړم د معراج په شپه باندې نو ما ته یو خوږ بوی محسوس شو ښایسته بوی راغی جبریل ته ویل ما هذه الرائحة الطیبه دا ښایسته بوی د کوم ځای نه راغی نو جبریل راته ویلي هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون و اولادها دا خوشبویي چې دا د فرعون د لور هغه سرګمنځونکي او د هغې د اولاد خوشبویي ده د فرعون لور له به سرګمنځولو خدمتګارې وه رسول الله صلی الله فرمایي قلت ما شانها جبریل ته مې ویله چې د دې څنګه حال هغه حال خو یې ما ته بیان کړه نو جبریل ورته وویله چې کله دغې ماشطې د فرعون د لور سرګمنځولو یو ورځ د لاس نه یې ګمنځه وغورځېده فقالت دې ماشطې ویلې بسم الله د الله په نوم باندې نو د فرعون لور ورته وویلې چې ابي یعنې د الله نوم زما د پلار دی د الله نوم زما د پلار دی
ځکه هغه ټولو ته دا په غوږ کې فرعون ایښي چې زه ستاسې رب یم. قالت د دې ماشتي ورته ویلې دې خدمتګارې لا ولکن ربي ورب ابيك الله، لیکن زما رب او ستا د پلار رب هغه الله دی بل یو دی. قالت نو دغه لور د فرعون ویلې زه به په دې باندې خپل پلار خبر کوم هغه ورته خبرې که فاخبرته فدعاها. نو فرعون د ماشته راوغوښتله دغه خدمتګاره فقال یا فلانه وان لك ربا غیري، ستا دپاره بل رب هم شته ما نه سوه؟ قالت نعم. هغې ویلې ولې نه؟ ربي وربک الله، زما رب دی او ستا رب دی چې هغه الله دی. نو فرعون امر وکړو چې یو لوی دیګ دی ګرم کړی شي، په هغې کې تانبه ویلې کړی شي، او بیا دا امر وکړو چې دغه ماشته او دغه اولاد د هغې دي په دې کې وغورځولی شي. نو هر کله چې دا کار وکړو نو دې ماشتې یعنې دې سرګمنځونکي خدمتګارې د فرعون د لور فرعون ته وویل چې ان لي الیک حاجة، یو حاجت زما تا ته شته. فرعون ورته وایي څه حاجت دی؟ ورته ویلې زه داړم چې زما اډوکي او زما د بچو اډوکي دي په یو ټوټه کې واچولی شي او بیا د یو ځای دفن شي. هغه وایي صحیح دا دی، په موږ باندې حق دی. نو اول یې په اولاد سره د هغې امر وکړه چې دا اولاد دې وغورځولی شي دې په مخ کې یو یو، دې دپاره چې دې د زړه وغورځېږي او د خپل دین نه واپس شي او د الله وحدانیت پرېږدي او زما وحدانیت ومني. نو تر دې چې ټول هغه بچي له ور واچول په دغه ویلې شوي تانبه کې، تر دې پورې چې یو ماشوم چې هغه د تی ماشوم و هغه ته نوبت راورسېد. نو دې زنانه لږ رستوالی اختیار کړ د دې د وجې نه چې دا ماشوم یې په غېږ کې دی. نو دا ورکوټی ماشوم د تی ورته څه وایي یا امه اقتحمي فان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره. الله وایي ای مور یې ور ودانګه ځکه عذاب د دنیا ډېر سپک دی د عذاب د آخرت نه. بس دا خبره چې ورته وکړه مور یې ور ودانګل. دا حدیث صحیح حدیث دی، مسند احمد راوړی جلد اول صفحه 310 کې. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی ته دا فدایي عملیات دومره ګرانو دومره ورته بهتر معلومیږي چې دغه ماشوم مور ته امر کوي چې ور ودانګه اور ته. اوس دا ځان مرګ یې دی که نه دی؟ د خپل ځان په اور کې ورغورځوي د دین دپاره. دا واقع مخکې د اصحاب الاخدود واقع لکه دواړه فدایي عملیات دي. نو که چېرته د نفس په قتل کې د دین دپاره کوم منع وی چې د دین دپاره به ځان نه وژني او د دین دپاره به ځان وژنه نه کې، اگر کوم مرګ د متیقن وي الله سبحانه وتعالی چې شارع دی د دې کار صفت وکړو او دارنګې هغه ماشوم یې ورته ګویا نه کړو چې ګوره د استشهادي عملیات بهترین عملیات دی. مور ته یې وویل چې ور ودانګه. دوستانو دا پنځم دلیل وګوره چې استشهادي عملیات دا الله ته ډیر محبوب دي. شپږم دلیل دوستانو حدیث د ابو داود ترمذی او نورو کتابونو هم راوړی. اسلم ابي عمران وی من په روم کې وو، نو د رومیانو یو لوی صف موږ ته راووت، نو مسلمانانو یو صف هم هغوی ته ورووت او د مصر والو امیر چې و عقبه بن عامر او زمونږ په جماعت باندې فضاله ابن عبید رضی الله عنه امیرو. نو یو سړي د مسلمانانو حمله وکړه د رومیانو په صف باندې، حتی چې په منځ کې ور داخل شو. ټولو خلکو چغې وکړي سبحان الله، پاکی د الله لره، یلقا بیده لتهلک، ځان په زور هلاکت ته ځان مړ کړ. ګوره یو کسو د هغې زور یې نه لرلو، دوی په صف کې ننوتو ځان یې مړ کړو، دا ځان مرګ دی. فقام ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه، ابو ایوب انصاري رضی الله عنه پاڅېدو، چونکې دغه خلکو ته دا مسله معلومه نه وه. صحابه کرام خو مسلې ته بعضې نه معلومې، هغوی هم دې عمل ته مرګ عمل وي چې ګوره ځان یې په زوره مړ کړه، ځکه چا سره چې وس طاقت نه او ته ورننوځې د دشمن په دغه صف. لکه نن چې بعضې مریان وایي چې زموږ وس خو نشته که نه، دا خو ډېر دي دا کافر، نو څنګه به موږ جهاد وکړو؟
نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پاتید ویل ایها الناس ای خلقو انکم لتؤلون هذا التاویل تاسو دی آیات دا تاویل کوي چې الله فرمایي ولا تلقوا بيدكم الى التهلكه تاسو ځان نه بزور هلاکت ته مو ورځوي دی آیات تاویل تاسو کوي دا غلط تاویل کوي و انما نظرت هذه الايه فينا دا آیات نازل شوه دی زمون مبارکه چې موږ د انصارو ډلو لما اعز الله الاسلام هر کله چې موږ د انصارو الله سبحانه وتعالى عزت راکړ په اسلام سره او د اسلام هغه ناصرین ډیر شو نو بعضی ته ویلي پټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر چې ان اموالنا قد ضاعت زمون مالونه غزایر شو وان الله قد اعز الاسلام وكسر ناصروه الله عزت اسلام لور کو دا غوي مددګاران ډیر شو نو کچرته مونږ لاړ شو خپل مالونو ته واپس او مونږه غزمه کې او فصلونه او تجارتونه به ته اصلاح کو ما ضاع من حکم چې دا غینه ضایع شوی دي نو تبخوي نو الله دا آیات نازل کو په خپل نبی باندې د دې لپاره چې په مونږ باندې رد وکي وانفقوا فی سبیل الله تاسو خرچه کوئ د الله په لار کې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه تاسو ځانونه مو غورځوئ زید هلاکت ته خرچه کوئ نو دا بعض مولیان دا و چې ګوره دا ځان مرګه چې کوم ځان مرګه کوي او دا ثابت نه دی والله فرمایي ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه دا مخ یاد ورپسې نه وي دا ظالم وانفقوا فی سبیل الله دا ورپسې ولې نه وي مولا د طاغوت مولا صاحب دا ورپسې وایا تاسو خرچه کوئ په لار د الله کې ځانونه مغر زوی د هلاکت کندې ته په انفاق نه کول باندې چې خرچه نه کوي د دې دا معنی ده الاقامه على الاموال واصلاحها به وترکنا الغزو چې موږ جهاد پرې خود نو التهلكه دي ته وي ابو ایوب انصاری څه وي وكانت التهلكه الاقامه على الاموال ابو ایوب انصاری صحابي دی دا مولیان ته د معلومات سره چې تفسیر د صحابي په حکم د مرفوع کی وي قران زمشان تفسیر چې صحابيو کې د عین لکه چې رسول الله نه دا نقل وي نو ابو ایوب انصاری فرمایي چې وکانت التهلكه الاقامه على الاموال هلاکت دي ته وي چې سړی بیت مال ته واپس شي او اصلاح او دغه اصلاح او ترکنا الغزو او من غزا پرې خدله او خپل مال تم بیت واپس وکړل او مالم شروع کو زمیداریم شروع کړه دی قانون شروع کا تجارتونم شروع کړه دي ته هلاکت دي د هلاکت نو چې دشمن په صف کې نه نوځي نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دغه صحابه کرامو دغه شبهه زایل کړل چې ګوره تاسو چې کوم شي ته ځان مرګ وي دا ځان مرګ نه دی به حدیث کې راځي فما زال ابو ایوب شاخصا حتى دفن برزروم ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مال ته پاتیو زه چې په روم کې دی خښ شو دا حدیث حاکم راوړی امام زهبي مرته صحیح ویل دی حاکم صحیح کړی امام نسائی ابن حبان وغیرہ ټول دا حدیث راوړی دی امام بهقي سنن کبرا کې دی حدیث ته باب لګولې باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو باب دی په دې باره کې چې یو کس د سړونه په غزا کې د دشمن په خار کې ننوتې شي او هغه باندې حمله کول شي بیا وی و ان کان الاغلب انها ستقتله اگر که غالب داوی چې د دشمن به دی وجني به حدیث د ابو عمران چې کوم ذکر کړی ذکر کړی نو وګورئ دوستانو په دې حدیث کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا تفسیر وکړو چې دا آیات په هغه چا باندې نه دی تطبیق چې څوک د دشمن په صف کې نه نوځي یوازې اگر کده ځان وجنی او یا په دې باندې متيقن وي چې دی به وجل کیږي او په دې تفسیر د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ټول صحابه کرام غلی شو گویا چې دا اجماع د صحابه ده چې فدای عملیات جایز دي ته ځان مرګ ویل او یا دي ته انتحاری ویل یا دي ته هلاکت ویل دی حدیث کې سخرت د په دغه اشخاص باندې په دغه کسان باندې څنګه چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په هغه باندې رد وکړ دوستان دا شپږم دلیل وم دلیل دوستانو حدیث د ابن ابي شيبه کې راځي عوف ابن عفراء رضی الله عنه ویل یا رسول الله ما يضحك الرب من عبده الله چې بنده ته خاندي په کوم عمل باندې خاندي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی غمسه يده في العدو حاصرا نناوتل دغه سړي په دشمن کې یوازې
چې بس حاصرا بربنډ اسم سنې ورننوځي بس چې کوتره پکې وکړي نو فالقى درعا كانت عليه. عوف بن عفره دومره اوچت صحابي و چې هغه اصغر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا باندې وغورځولې چې ویل چې رسول الله وایي نو بس خبره خلاصه. وقاتل حتى قتل رضی الله عنه. بس چې دشمن په صف کې ننوت یوازې چې دې شهید کړی شو. امام ابن نحاس دمشقي دا حدیث ذکر کړی دی، صحیح حدیث دی. دا دلیل دی خبرې چې ځان له د دشمن په صف کې ننوتل او بیا دا یقین کول چې او دلته مرګ ضرور وي نو دا استشهادي عملیات نه څه شي. مولانا صاحب بعضې فرق کوي، بعضې مولاناګان د طاغوت د ونډو نه پلن شوي صاحبان هغوی څه وایي دا فدایي عملیات او استشهادي عملیاتو کې فرق وي. هلکه دا فرق ته هر څه چې ورته وایي. یو سړی دی مصالح د دشمن په صف کې ننوت، یو سړی ځان وژني، په ګاډي ځان شهید کوي او دشمن ته خساره رسوي، دا خو یو شی دی که نه. په دې کې څه خبره د دې سړي هم دا یقین چې زه به مړ کېږم واپس نه راځم، او د استشهادي عمل والا چې کوم ګاډی ډک کړی دی د هغه هم دغه دی دا یقین دی چې زه به ضرور مړ کېږم. د دواړو دا یقین دی چې دی به واپس راځي. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې اعمال جهادي کې اکثر غالب ګمان داوي چې دا به مړ کېږي. خو لیکن دوستانو د جهاد دپاره باید داسې خاص کارونه چې په بل ځای کې هغه جایز نه وي، نورو ځایونو کې ممنوع وي، جهاد کې جایز وي. اوس تاسې وګورئ کبر کول، حدیث کې راځي چې د مجاهد کبر الله ته خوښ دی، حالانکه نور کبرجن الله سبحانه وتعالی څومره په هغې باندې وعید را لېږلی دی چې الله ګوره متکبرین نه خوښوي. حدیث کې راځي چې د وړو میږانو په شکل به په ورځ د قیامت کې د خلکو لاندې وي متکبرین، لیکن الله سبحانه وتعالی د مجاهد کبر به خوښوي. نو بعضې داسې کارونه چې په جهاد کې جایز وي په نورو ځایونو کې جایز نه وي، همدا کبر دی. عام وخت کې الله بد ګڼي لیکن په جهاد کې بهتر ګڼي او د هغې صفت کوي. نو موږ وایو همدا وجل دي، ځان هلاکول دي. په عام وخت کې د عام سړي نه د دنیا په وجه باندې د عدم صبر په وجه باندې بد ګڼي، لیکن د جهاد دپاره الله ورته خاندي. نو وګوره دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره باندې چې فدایي او استشهادي عملیاتو والا ته الله خاندي، او چې الله چاته وخاندي حدیث کې راځي فلا حساب علی، په هغه باندې به کوم حساب نه وي انشاءالله. اتم دلیل دوستانو هغه دا دی، حدیث راوړی عبدالله بن مبارک په کتاب الجهاد کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الشهداء الذين يلقون في الصف فلا يلتفتون وجوههم حتى يقتلوا. بهترین شهدا هغه کسان دي چې د دشمن په صف کې ځانونه وروغورځوي، فلا يلتفتون دوی نه ګوري، وجوههم شاته حتى يقتلوا تر دې چې دوی قتل کړي شي. اولئک تلبطون في الغرف العلا من الجنه يضحك اليهم ربك ان ربك اذا ضحك الى قوم فلا حساب عليهم. دغه فدایي عملیات والا دغه استشهادي ملګري به د جنت په اوچتو ماڼو کې وي او دوی ته به رب خپل خاندي، او کله چې رب ستا وخاندي کوم قوم ته فلا حساب علیهم هغوی سره به کوم حساب کتاب نشي کېدی. الله دا بهترین دلیل دی په دې خبره باندې چې د دشمن په صف کې ځان ورغورځول فلا یلفتون وجوههم حتی یقتلوا، مخونه ناړی تر دې چې دوی قتل کړي شي. اوس وګوره حتی یقتلوا دا دلیل دی په دې خبره چې دا استشهادي عملیات دی که نه، تر دې پورې چې دوی قتل شي نه راځي. نو فدایي هم ځان وژني د دین دپاره. نو دا لوی دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فدایي ته الله سبحانه وتعالی به ورته خاندي. نهم دلیل دوستانو هغه دا دی، امام طبراني دا حدیث راوړی، حسن حدیث دی. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم. درې کسان دي چې الله ورسره مینه کوي، الله ورته زیری ورکوي، الله ورته خاندي. الذي اذا انكشفت فئه قاتل وراءها بنفسه فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله انظر إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان دي چې الله ورته خاندي او الله ورسره مینه کوي او الله زیری ورکوي. هغه کس چې کله د ده نه خپله ډله لاړه شي او د هغې ډلې دی وروستو پاتې شي او دی دا ووایي چې زه تر هغې پورې جنګېږم چې یا به قتل شم او یا به الله نصرت راکړي.
نو الله سبحانه وتعالی په دغه وخت کې وایي چې وګورئ زما بنده ته زما دپاره څومره صبر وکړو، ځان یې زما دپاره قربان کړو. والذي له امرأة وفراش، او بل هغه کس دی دوستانو چې الله ورسره مینه کوي او الله ورته خاندي، چې د ده ښځه وي او فرش وي، یعنې بستره وي، دواړه پراته وي. کله چې شپه شي نو دغه سړی خپل هغه شهوت پرېږدي او الله یاد کړي، راپاڅېږي، الله ته تهجد وکړي. نو دویم هغه کس دی. دریم هغه کس دی چې که په سفر کې یو سړی وي او دارنګې د ده سره نور ملګري هم وي، نو هغوی شپه رونه کي او دی په وخت د سحر کې راپاڅېږي الله ته په سختۍ او په اسانۍ کې. نو مطلب دا شو چې دا درې کسان به الله سبحانه وتعالی دوی ته خاندي او الله په دوی سره مینه کوي. نو دا دلیل دی په دې خبره باندې دوستانو. غرض مې په هغه اول شخص کې و چې دغه اول کس چې کوم دی چې ډله یې لاړله او دا یو کس ځان ته پاتې شو، اوس دا عین فدایي دی که نه، د ده مرګ متیقن دی، دا ضرور ده چې دی به مړ کېږي. لیکن الله د ده صفت کوي چې انظر الی عبدي، زما بنده ته وګورې هذا کیف صبر لی بنفسه، یوازې په یوازې پاتې شو، خپل هغه ځان یې د دین دپاره قربان کړ. دا نهم دلیل. لسم دلیل دوستانو هغه دا دی، مسند احمد کې حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په روایت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما رب تعجب کوي دغه دوه کسانو نه. یو هغه کس دی چې د خپل بسترې نه ودانګي، منځو کې د شپې تهجد الله ته وکړي، نو الله به ورته وایي انظروا الی عبدي، تاسو وګورئ زما بنده ته چې د خپل هغه کټ او بسترې نه ودانګل او جدا شو او خپل اهل هم ورسره شته، خو د دې وجه نه چې د ما سره مینه ده او شفقة مما عندي، او د وجه د هغې مینې نه چې د ما سره ده کومه ده. یو دغه کس دی. دویم کس هغه دی چې غزا فی سبیل الله، د الله په لار کې جنګ کوي، فانهزم اصحابه، د هغه ملګري شکست خورده شي، وعلم ما عليه فی الانهزام وما له فی الرجوع، دی په دې باندې پوه شي چې دغه کسان خو شکست خورده شو او دی هم په دې باندې پوه دی چې د واپسي هم نشته. فرجع واپس شي حتی یهري قدمه، چې وینه خپله توی کړي، فیقول الله، شهید شي، الله به وایي انظروا الی عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتی یهري قدمه. زما دې بنده ته وګورئ، د بیرته واپس شو د دې دپاره چې زما څخه کوم انعامات، کوم جنتونه ما د دپاره تیار کړي دي او زما سره د مینې په وجه باندې د خپله وینه تویه کړه. دا حدیث صحیح حدیث دی. دا دلیل دی په دې خبره. اوس دا سړی ځان ته پاتې شوی دی او هغه ډلې ټوله شکست خورده شوې ده، خو لیکن رجع واپس شو حتی یهري قدمه، چې وینې خپله تویې کړه. نو آیا دا څه شی دی؟ دا فدایي عمل نه دی؟ مولانا صاحب مولوي صاحب چې ته وایې چې پاکستان کې ناجایز ده، په افغانستان کې جایز ده. الله دې خوله ماته که به دا خبره مني. دا پاکستان څه د عمر بن عبدالعزیز خلافت دی؟ دا خو د سلو کاله مرتدین دي. په ټوله دنیا کې د پاکستان عمره کفر نشته، لکه څنګه چې پاکستان کې کافر دي. په سن 65 کې ځانونه مردار کړو د وطن دپاره، دوی ټولو به ویلې دا شهیدان دي. نو څنګه هغه وخت کې استشهادي فدایي عملیات د وطن د دفاع په خاطر جایز و چې د وطن نه دفاع کوله؟ د اسلام نه خو دې نه ده کړی، نه در کې اسلام و د لړمېکاري د قانون د ځان قربان کړ، هغه عملیات صحیح و. اوس چې د اسلام دپاره بعضې مجاهدین ځانونه شهیدان کوي، ته ورته انتحاري وایه، که ورته خودکش ورته وایه، کله ته وایه ځانمرګ. نه، خودکش نه، پنجابی کش، فوجي کش او دارنګې مرتد کش، دا ورته ولې نه وایي؟ نو دې وجې نه دوستانو اوس د دې سړي نبي علیه صلات وسلام صفت کړی دی چې الله سبحانه وتعالی به وایي چې وګوره زما بنده ته زما د رضا دپاره ځان شهید کوه. امام ابن نحاس دمشقي لیکي ولو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدعاء على فضل انغماس. وایي که د استشهادي عملیاتو مبارکې یو حدیث هم نه او دا یو حدیث صحیح حدیث چې موږ سره وي، بس موږ دپاره په استدلال کې کافي دی، بس استشهادي عمل د دې نه ثابت دی. دا لسم دلیل. یو لسم دلیل دوستانو هغه دا دی، حدیث ابن ابي شیبه راوړی مصنف کې د زید بن ظبیان نه، ابو ذر غفاری نه روایت کوي، هغه د نبی علیه السلام نه روایت کوي ثلاثه يحبهم الله، درې کسان چې الله ورسره مینه کوي،
بیا یو هغه کس ذکر کو کان فی سریه چې په یو ډله د مجاهدینو کې وي او د دشمن سره ملاقات وکړي فهدموا هغوی ایسته شکست وکړي دغه ملګري شکست خورده شي فاقبل بصدره حتی یقتل او یفتح له نو دا سړی ځان له پاتې شو بس رامخته شي دشمن ته تر دې پورې چې دی شهید کړی شي او یا الله دله فتح ورکړي دا حدیث هم صریح دلیل دی په دې باندې چې دا سړی ځان ته پاتې شوی او مرګ هم متیقن دی عبدالله مبارک دا حدیث په کتاب الجهاد کې راوړی نو دنه معلومه شوه چې دا سړی هم فدایي دی لیکن الله ورسره مینه کوي الله ورسره مینه کوي لیکن مولا صاحب ورته ځان مرګ وي شیخ صاحب ورته څه وي دا انتحاري دی دا ناجایز ده څنګه ناجایز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وي جایز الله ورته جایز وي او شریعت ته جایز ویل نه ته ورته جایز وي او کنه وي ستا په خپل باندې جایز او ناجایز خو نه صحیح کی دولسم دلیل دوستانو مسلم کې حدیث دی د ابي هريره رضی الله عنه مشهور حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه ابو هريره فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په خلکو کې بهترین زندگی والا هغه کس دی یو هغه کس دی چې هغه خپل د اسواګي ونیسي او د الله په لار کې جهاد کوي په دغه اسبانی بس په اسبانی سوري کلمہ سمع هيعه هر کله چې आवाज واوري چې جهاد دی نو طار عليه او اس ځان سره واخلي او جهاد ته لړ شي يبتغي القتل ګوره لټي قتل مولانا صاحب دی لفظ ته خو سوچ کوي چې يبتغي القتل لټي دا سړی قتل دا وزن مرګ دی کنه دی قتل لټي چې کوم ځای کې وزن وجنما کوم ځای کې د مرتد پاکستانی پنجابي گاډه ګورم چې پورمنډه کما کوم ځای کې د امریکایانو گاډه ګورم چې پورمنډه کما کوم ځای کې د بل افغاني مرتد گاډه ګورم چې پورمنډه وکم ګوره يبتغي القتل ګوري قتل لټي قتل او الموت یا مرګ مزان نه په خپل ځای کې چې بس دغه ځای کې بس ما مرګي د غزل ورزم الله څومره صریح دلیل د مسلم حدیث دی د ابو هريره پر روایت باندې د دینه مو صریح دلیل دی سیوانو ته کوم ځای مونږ پیدا کو دا خود بالکل اظهر من الشمس ته دا او نور داسې روایت دلیل په دې باندې چې لټول د قتل چې وزې سره مرګ ځان لګوري او ځان شهید کوي دا امر مشروع دی ممدوح دی الله ورته خویل دي الله یې صفت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کړي دي دې ته ځان مرګ یا خودکش ویل دا جهل بیوقوفی او د شریعت نه واقفي دي دوستان د لسم دلیل حدیث د ابو عوانه کہ راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یاتی علی الناس زمان احسن الناس فیهم رابش په خلکو باندې داسې وخت چې بهترین سړی به په دوی کې هغه څوک وي رجل اخذ بعنان فرسه فی سبیل الله چې یو سړی خپل د اسواګ نیولی او د الله په لار کې جهاد کوي کلمہ سمع بهیعه هر کله چې د جهاد आवाज ور چې پلانې کې قافله رااله او گاډي د خړ ټانګونه د امریکایانو او دا تور گاډي د پنجابي کافرو نه استوا علی متنه بس پر سور شي په دې گاډي هورته ډکړې صرف ته ډکړې استوا علی متنه اشترنګ تکینی ثم طلب الموت مظانه به مرګ لټي په خپل ځای کې بس وسوي وهي بس به الحمدلله خپل مقام ته ورسیږي او کافر ټول مردار کی نو ثم طلب الموت مظانه اوس دا دلیل دی که د خبرې چې مرګ په غزه کې لټي نه دا هم دلیل دی چې مخکې حدیث کې یبتغي القتل چې قتل لټي دلته طلب الموت مظانه په خپل ځای کې مرګ لټي آیا دا فدایي عملیات دي که نه دي د دینم نور صریح دلایل موږ پیدا کو چې دوی ته و چې او کنه اوس ته غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شي یا الله تعالی आवाज وکړي چې و مولا شیخ شي خړې شي د برنه आवाज وکړي چې نه دا خو رسول الله نه ثابت دي د صحابو نه ثابت دي دا ته وي بعض وخت خود ځان ته ډیر غټ څه وي هو به د وحی منتظر دي لکه بعض مقلدین د عصمت دعوه هم لري چې پلانې مولا شیخ چې رسول الله نه دا ثبوت نشته د رسول الله نه ثبوت نه دي نورم ثبوت غواړي سوال لسم دلیل بل حدیث د مسلم کې راځي انس رضی الله عنه فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ باندې روان شو جهاد ملګری ور سره چې بدر تر ورسېدل مشرکین رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم
تاسو به یو نه مخکې کېږئ تر دې چې زه د هغه شاته نیم ولاړ، زه به ورسره یم، ما نه به مخکې یو کس رواني، زه به ترې شاته یم. نو مشرکینو ته چې دی ورنږدې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې چې ورته ویلې قوموا الی جنة عرضها السماوات والارض، تاسو پاڅېږئ هغه جنت ته رامخته شئ، هغه جنت ته چې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو عمره دی. عمیر بن الحمام صحابي دی، و یا رسول الله جنت عرضها السماوات والارض، داسې جنت چې هغې پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو عمره دی؟ قال نعم بلی، او قال بخ بخ، واه واه، دا خو بهترین ځای دی. د دې دپاره چې موږ ځانونه فدایي نه کړو، استشهادي عملیات چې دې دپاره ونه کړو، نو څه دپاره به یې کوو؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ، ای عمیره څه باعث تا باندې چې تا دا خبره وکړه چې واه واه؟ قال لا والله یا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها، دا الله رسول زما امید دی چې زه به د دغې جنت والاو نه شم، زه غواړم چې دغه جنت چې پلنوالی اسمانونو د ځمکو عمره دی د هغې د اهل نه الله ما وګرځوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فانک من اهلها، ته د هغې د اهل نه یې. فاخرج تمرات من قرنه، دغه خپل ګوډي نه کجوري راویستې، نو هغې خوړلې. بیا یې دې کجورو ته وکتل، ویل که دا کجوري زه خورم دا خو ډېر وخت تېرېږي، انها لحیات طویله، دا خو ډېر اوږد وخت دی. فرما بما كان معه من التمر، هغه کجوري وغورځولې. ثم قاتلهم، بیا قتال شروع کړ د کافرو څخه حتی قتله، تر دې چې شهید کړه شو رضی الله عنه. دوستانو د حدیث نه وجه د استدلال دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر صحابه کرامو ته وکړ چې تاسو په بدر کې نه جنګېږئ، مګر صفونو کې به جنګېږئ، او صفونه به جوړول، حتی تر دې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نیزه باندې د دوی د صفونه جوړول چې یو بل نه مخکې رستو نشي. نو عمر رضی الله عنه چې هر کله دا واورېدو چې ګوره د استشهادي عملیاتو دومره فضیلت دی، د دشمن په صف کې ننوتل دومره فضیلت لري یوازې، نو هغه ور ودانګل او په صف د دشمن کې وننوت. نبی رسول الله والسلام په دې باندې کوم انکار ونه کړ. دوستانو سره د دې نه چې د مرګ یقیني هم وو، دا متحقق چې رد بل د مرګ راځي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه انکار ونه کړ، او نه صحابه کرامو ته دا کوم خبره وکړه چې ګوره دا کار بد وکړو او ځان هلاک کړو، او یا مثلا ځان هلاکت ته وګرځو. د دې وجه نه دا استشهادي عملیاتو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دبانی کوم انکار ونه کړ. پنځم دلیل دوستانو هغه حدیث صحیحانو ته انس بن مالک حدیث ته، هغه فرمایي وای زما تر انس بن نضر د بدر د جنگ نه غایب و چې ته تلو، نو ویل یا رسول الله غیبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، د اول جنگ نه غیب شوم کوم چې تا جنگ د مشرکین سره کړو، نو کچیرته زه قتال د مشرکین ته زه حاضر شوم، نو ما به الله وګوري چې زه کوم کار کوم، د الله د رضا لپاره زه کوم کار کوم. حکومت الله بل مخیره کی هر کله چې د احد ورځ شوه او مسلمانان راښکاره شو، نو د ویل یا الله زه عذر کوم تا ته د اغنه چې دغه صحابه کرام کوم کار کوي، او دارنګه زه براءت کوم د اغنه چې د مشرکین کوم شرک کوي. به دا خبره وکړه. ثم تقدم فاستقبل سعد بن معاذ، نو دی ور مخته شو، سعد بن معاذ مخته راغی، نو دور ته ویل یا سعد بن معاذ الجنه ورب النظر، یعنی ای سعد جنت ګورم، قسم د نظر پر رب باندې مې د قسم چې زه جنت ګورم. انی اجد ريحها دون احد، د احد نه ماته د جنت بوی راځي. انس فرمایي بیا فوجدنا به 87 ضربه بالسيف، فوجدنا به من اومندل په دې نظر باندې څه د پاسه اتیا گزارونه د توري او طعنه برمح یا د نیزو او رميه بسهم یا د غشو گزارونه. خو د نیزو او د تورو او د غشو اتیا زخمونه په د باندې جوړو. ووجدنا وقد قتل، چې اومندلو دا شهید شو، وقد مثل به المشركون، مشرکینو د مسلک کړو لاسونه خپم ته غوس کړو. فما عرفه احد الا اخته ببنانه، صرف خوري و پیجند په ګوت باندې ودا ګوت د نظر دی. فقال انس رضی الله عنه به وی
كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه في اشباهه ومن بدا ګمان کو چې دا آیات نازل شوه دی د مبارکي او د نور ملګرو مبارکي من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه بعض د مؤمنان نه کسان دي هغه سړي دي چې دوی خپل وعده رښتینی کړه د الله سره چې کوم عهد کړي دا لفظ د بخاری دی دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې فدایي عملیات یا استشهادي عملیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې کیږي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په انکار نه کوي آیا دا فدایي نو ځان له په دغه مشرکین باندې د حمله وکړه او د هغه شهید شو دا پنځم دلیل شو دوستانو شپاړسم دلیل دوستانو حدیث ته مجاهد مرسل حدیث ته دیوی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود وخبايا سريه وبعث دحيه سريه وحده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او یو ډله نبی صلی الله علیه وسلم ډیره وړه ډله و چې دای ولې غلې وازي وبعث دحيه سريه وحده او یوازې دحيه کلبي ولې جهاد ته نو دې یو کس ته مشرکین ډیر دي نو آیا دا فدایي عمل نه دا دلیل له بده باندې چې په اعمال جهادیو کې به اعتبار کثرت لرنی بلکې دا دلیل دی خبري چې په جهادي اعمالو کې کثرت ته اعتبار نه اوس یو کس دی حکلبي رسول الله صلی الله علیه وسلم لګره د جهاد ته دا دلیل دی خبره چې دا به متيقنه خبره وي چې د حکلبي د دومره کفار نه واپس ژوندې نشي راتللی نو لہذا کچرته دا استشهادي عمل یا یو کس ځان ته په دشمن باندې حمله کول او داغه د مرګ یقین هم وي نو کچې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بد ګڼل نو ولې دغه دوه صحابه ځان ته لېږل دوستانو دا شپاړسم دلیل ولسم دلیل دوستانو حدیث د بهقي کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیہ او یو سړی د انصارونو ولېږل او دا دوه کسان لېږلي دي حالانکه دشمنان به ډیرو دا معلومه خبره مشرکین ډیر وي او عبد الله ابن انیس هم یوازې لګلو نو دې یوازې ولګو مخکې د حکلبي یوازې لګلو او دلته یو سړی د عمرو ابن امیہ سره لګلو دا دوه کسان شنو دوه کسان کوم کو په دشمن باندې نه نوځي او حالانکه مشرکین خو ډیر دي دا غوړ استشهادي عملیات دي دا ولسم دلیل اتلسم دلیل دوستانو غدا سنن کبرا د بهقي کې حدیث ته امام شافعی رحمه الله دا حدیث راوړی وای د انصارونه په بیر معونه واقع کې یو کس پاتې شو نور کسان شهیدان شو دغه کس ته پاتې شو نو د یو مرغه ولیدو چې دغه ملګرو باندې د بره ګرځېدل نو دغه یو کس خپل ملګری ته ویل عمرو بن امیہ ته چې زه خو په دغه دشمنانو باندې بیرته واپس ورځم دې لپاره چې ما شهید کی او زه د ملګرو دغه ځای نه خوځېږم ځکه هغه شهیدان شو زه به بیرته ژوندی ځم نو هغه دا کار وکړو فقتل شهید کړی شو عمرو بن امیہ چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېره ښه خبره وکړه فقال فيه قولا حسنا وای دغه انصاری صحابي خو ډېر زبردست کار کړی دی او دغه عمرو ته ویل فهلا تقدمت تو ولې راغلی الله تا هم ځان شهید کړی وی مولانا صاحب دې دلیل ته سوچ کوا چې ګوره د غیبو باره کې دومره ښه خبره وکړي زبردست کار یې کړی چې دشمن د لاسه د ځان شهید کړی دی ورغلی دی مرګ متيقن و متحقق و لیکن ځان شهید کو ته ولې راغلی نو دا حدیث کې نبی رسول الله والسلام انکار ونکو په هغه چا باندې چې هغه د کفارو په صف کې ننوت او دا ته پته و چې دی مړ کیږي بلکې په دې باندې تیزی ورکړله چې داسې کارونه کوي نو دا هم دلیل دی خبره دوستانو چې فدایي عمل د احادیثو نه ثابت دی نبی رسول الله والسلام په حضور کې دا کار شوی دی نور لسم دلیل حدیث کې راځي بخاری کې حدیث ته ابو هريره فرمایي نبی رسول الله والسلام لس کسان ولېګل هغه باندې عاصم نے ثابت انصاری د عاصم نے عمر نکو هغه باندې امیر کو نو کله چې حداد نوم یو زیو د عصفان د مکی په منځ کې ته ورسېدل نو د حذیل قبیله ته ځان ورسو نو هغه په تقریبا 200 کسان راووتل چې ټول شاسواران او نيزبازان نو هغه په سراله تر دې چې دوی لاندې کړل نو هر کله چې دوی عاصم رضی الله عنه ولیدل
نو دوی یو غره ته پناه واخیستله. نو دا غره نه دغه کافرو دا صحابه کرام را کوزول، خو په غدر او په دوکه باندې را کوز کړو چې ګوره تاسو دپاره به عهد و میثاق وي، موږ به یو کس تاسو نه وژنو. عاصم بن ثابت چې امیر د دې جماعتو، نو ده وویلې زه خو نن د کافر په ذمه کې هېڅکله نه کوزېږم، اللهم اخبر عنا نبیک، یا الله زموږ نه خپل نبي خبر کړي. نو دا یې په غش باندې ویشه، شهید یې کړو. فقتلوا عاصما فی 7، 7 کسان یې شهیدان کړه. هغه 3 نور راکوشو په عهد او په میثاق باندې، خو لیکن دروغ یې ورته ویلي. بیا ورسره غدر وکړو. خبیب انصاري ورسره، ابن دسینا یو بل صحابي. هر کله چې دا 3 واړه راکوز کړو، یو زید ابن دسینا او خبیب رضی الله عنه، نو دوی په خپلو هغه پړو باندې وتړل. نو د دریم کس ویلي هذا اول الغدر والله لا اصحابكم، دا خو اول غدر دی، قسم په الله کتاب سره زلاړ شم، ان فی هؤلاء لاسوه. دا کسان چې مخکې تاسو شهیدان کړي هغوی پسې زما اقتدا ده، زم ځان شهید کوم. فجرروه وعالجوه على ان يسحبهم فابى فقتلوه. بس هغه پر راخلو نظم سره هغه شهید ک. خبیب او ابن دسینه بیا مکه ته راوت، مکه کې خرڅ ک. دا حدیث دلیل دی په دې باندې د دریم کس چې چې تاسو سره تر پورې چې ځان شهید کوم. نو آیا دا فدایي نو چې د کافر باندې ځان شهید کې خدای به سره تلوي، لکه څنګه چې خبیب او ابن دسینه وسلړ. دا هم دوستانو دلیل دی چې یو سړی مرګ خپل ویني متحقق مرګ او ځان شهید کې د اسلام د سرلړۍ لپاره د اعلان د کلمت الله دا هم شهادت دی او استشهادي عملیات دي. نور دلایل به ان شاء الله به پراتون کې درس کې وایو. دا نور لس دلایل تیر شو، ان شاء الله نور هم پاتې دي. الله دې موږ تاسو له په عمل کول توفیق راکړي، او الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې احادیث باندې او په دغه آیتونو باندې عمل وکړو، ځان استشهادي عملیات ته جوړ کړو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.